سلامونه ملګرو، امید لرم چې روغه جوړ وئ. تاسو ته ما په خپلو تیرو پودکاسټونو کې د یوکرین د جګړې تاریخ بیان کړی چې د یوکرین د جګړې لامل څه دی او د یوکرین جګړه څنګه وشوه او یوکرین څنګه د روس په خلاف استعمال کړی شو. نن به زه یو ځل بیا په دې پودکاسټ کې تاسو ته لږ مختصر تاریخ بیانوم، د یوکرین د جګړې بیکګراوند به بیانوم چې د یوکرین جګړه څنګه رامنځته شوه. ملګرو، کله چې دویمه نړیواله جګړه ختمه شوه په کال 1945 کې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېدله، نو د دویمې نړیوالې جګړې نه 4 کاله پس امریکې او د هغې اتحادي ملکونو خپله یو اتحاد جوړ کړو، کومې ته چې نیټو ویلی شي. په هغه وخت کې مغربي جرمني د امریکې او د هغه د اتحادي هیوادونو د کنټرول د لاندې و، او هغه مغربي جرمني هم هغې په نیټو کې شامل کړو. کله چې مغربي جرمني په نیټو کې شامل شو، نو مشرقي جرمني د سوویت یونین یا د شوروي اتحاد په قبضه کې و، د هغې د کنټرول د لاندې وه. سوویت یونین په امریکې باندې بار بار دا غږ کولو چې منګه هغه جرمني ډیمیلیټرلایز کو، منګه ډیمیلیټرلایز کو، د کوم جرمني نه چې منګه نقصان موندلی دی، زموږ په میلیونو خلک وژلی شوی دی، نن تاسو یو ځل بیا هغه جرمني میلیټرلایز کوئ، هغه له پوځونه جوړوئ یا په خپل اتحاد کې شاملوئ، نو دا موږ ته د منظورولو یا د قبلولو وړ نه ده. څه موده پس امریکې وروسته امریکې د دغه اقداماتو په خلاف باندې خپل یو اتحاد جوړ کړو، کوم ته چې د وارسا پاکټ ویلی شي. په دغه وارسا پاکټ کې په هغې وخت کې لیټوانیا، لیتویا، پولینډ، هنګري، چیکوسلواکیا او بلغاریا شامل وو. څه موده پس سوویت یونین په کال 1991 کې مات کړلی شو، او کله چې سوویت یونین مات شو، نو په هغه وخت کې بوریس یلسن د روس صدر جوړ کړی شو. د بوریس یلسن د راتللو سره سم امریکې هغه اتحادونه کوم چې د وارسا پاکټ د ختمېدلو نه پس پاتې شوي د هغې اتحاد نه، نو هغه ملکونه امریکې او د هغې اتحادي هیوادونو وخت په وخت باندې په نیټو کې شامل کړل. بوریس یلسن ختم شو، ولادیمیر پوټین د روس صدر جوړ کړی شو. ولادیمیر پوټین او د هغه کابینې د روس د هغې وخت حکومت بار بار په امریکا او د هغه په اتحادي هیوادونو باندې غږ کولو چې هغه ملکونه په خپل اتحاد کې مه شاملوئ، کوم ملکونه چې زما سره په سرحدي سیمه باندې پراته دي هغه ملکونه په خپل اتحاد کې مه شاملوئ. کوم ملکونه چې پخوا زما سره په اتحاد کې وو او نن تاسو زما پولو ته، زما سرحدونو ته د هغې د شاملولو په صورت کې رانږدې کېږئ، نو دا به زما سیکورټي ته، زما وجود ته خطره پیښه کړي. د روس دغه غږونه بار بار د امریکې د هغې وخت انتظامیې او د نیټو د هغې وخت مشرانو، د یورپ مشرانو رد کړه او د هغې غږونه یې وانه اورېدل، او پرله پسې هغه هیوادونه په نیټو کې شامل کړه او د روس تر سرحدونو پورې ورسېدل. په کال 2008 کې د امریکې صدر جارج ډبلیو بوش د رومانیا په دارالخلافه بخارست کې د نیټو په کانفرنس کې د یوکرین، جارجیا د شاملېدلو ژمنه وکړه چې موږ به دا دواړه هیوادونه، هغه هیوادونه کوم چې سابقه سوویت یونین پاتې شوي او دغه په نیټو کې شاملو، کله چې د یوکرین او د جارجیا په نیټو کې د شاملولو دغه ژمنه بوش وکړه، نو په هغه وخت کې د روس حکومت په امریکې باندې غږ وکړو چې موږ ته دا د قبلولو وړ نه ده. په کال 2010 کې په یوکرین کې انتخابات وشو چې د هغې د لارې ویکتور یانوکوویچ کوم چې روسو نسل یوکرینی و، هغه په باري اکثریت سره الیکشن وګټلو، او کله چې هغه صدر جوړ کړی شو، نو هغه غوښتله چې یوکرین یو غیر جانبدار هیواد پاتې شي. خو ولې د هغه اقدام په خلاف باندې امریکې او نیټو په کال 2014 کې په یوکرین کې یو کوتا وکړه، کوم ته چې د میدان کو ویلی شي، او د هغې د لارې د امریکې CIA او نیټو ویکتور یانوکوویچ د اقتدار نه بې دخله کړو. کله چې هغه د اقتدار نه بې دخله شو، نو څه موده پس د هغې نه څه ورځې پس روس په کرایمیا باندې قبضه وکړله، ځکه چې د امریکې تر ټولو نه وړومړی پلان دا و چې کله ویکتور یانوکوویچ لرې کړی شي او په یوکرین کې یو پاپټ رژیم نافذ کړی شي، قایم کړی شي، نو موږ به بلیک سی ته، تور سمندر ته او ازو سمندر ته ورسو، او هغلته کې به د هغې لارې به موږ د روس تجارت بند کړو، او په بلیک سی کې چې کوم د هغه سمندري فوجونه دي، نو د هغې لارې به بندې کړو او موږ به دغه سټریټیجیک علاقه په خپله قبضه کې والو. د روس د هغې د یرې نه په کرایمیا باندې قبضه وکړه. څه موده پس د ویکتور یانوکوویچ فالوورز، د ویکتور یانوکوویچ د ګوند خلک کوم چې اکثریتي روسو نسل و، هغې د کیف د هغې رژیم د انسټال کړي شوي رژیم په خلاف باندې راپاڅېدل، او هغې په هغه علاقو کې خپله کاروایي پیل کړه د ازادۍ لپاره، د خپلو حقونو لپاره. کومې علاقې چې اکثریتي طور روس نسل وي، کوم ته چې ډونباس، ډونیتسک، لوهانسک،
زپروزیا او خرسن ویل کېږي. ولې په دغه وخت کې کله چې دا کورنۍ جګړه ونښتله نو روس بیا هم په یورپ غږ کولو چې زموږ خلکو ته پروټیکشن ورکوي، زموږ خلک په یوکرین کې مزوروي. د جرمني او د فرانس په مرسته باندې په منځ کې په بیلاروس کې دایي ترمنځ د یوکرین او د روس ترمنځ او د هغه سپریټیسټو د هغه دغه پسندو روسانو ترمنځ یو معاهده وشوه، کوم ته چې منس اګریمنت ویل شي، چې د هغې منس اګریمنت ته لارې به د مشرقي یوکرین خلکو ته یعنی روس النسل خلکو ته کیف خپل اختیار ورکوي او هغې ته به نیمه خودمختاري ورکوي. د یو کال د دغه اګریمنت نه پس په کال 2013 کې زيلنسکي تقریبا 2 کاله پس زيلنسکي په اختیار کې راغی او زيلنسکي چې کله په اختیار کې راغی نو تر ټولو نه لومړی کوشش د زيلنسکي دا و چې موږ په نیټو کې شامل شو او هغه علاقه کوم چې روس په پوجي اپریشن په نتیجه کې نیولې ده چې موږ بیرته هغه د روس نه والو او هم هغه زيلنسکي و چې هغه د امریکای او د یورپ اسټابلیشمنت سپورټ کو او په اقتدار باندې کېنولو او داغه د اقتدار سره پراتللو سره سم د یوکرین پر روس نسل خلکو باندې چې دی ظلمونو لړۍ پیل شو او هم دای په نتیجه کې روس سمو د پس یعنی په کال 2022 کې راغی او په یوکرین باندې برید وکړو. نو ملګرو نن په یوکرین کې جګړه روانه ده. د یوکرین د فوج د پاره به امریکا او نیټو نورې جنگي جازونه ورکوي، هغې ته به ملیټري کومکونه ورکوي، هغې دپاره 50 اربه یورو اعلان یورپ کړی دی چې دا به پر روان وخت کې یوکرین ته ورکوي. دغسې امریکې د 6.5 اربو ډالرو ژمنه د یوکرین سره کړې ده چې دا موږ یوکرین ته ورکو او هغه مزایل هغه وسلې کومې چې نیټو او امریکا یوکرین ته ورکوي هغه غواړي چې دغه وسلې د روس په خلاف باندې استعمال شي. نن د روس او د یوکرین ترمنځ جګړه دې حد ته رسېدلې ده چې روس وایي که چېرې زموږ په خاوره باندې هغه د نیټو او د امریکې وسلې وکارولی شوې نو موږ به جوابي کاروایي یورپ ته او امریکې ته خامخا وایو او موږ به په خپله خاوره باندې هېڅ قسمه داسې سودا ونه کړو چې زموږ په خاوره باندې دغه هېوادونه برید وکړي، د دې وسلې استعمال شي او موږ ته نقصان راورسوي. نو که چېرې فرض کا پر روان وخت کې دغه F-14 جازونه یا دغه جدید وسلې کومې چې نیټو یوکرین ته امریکې ورکړي دي که دغه د روس په خلاف باندې استعمال شوې نو د درېیمې نړیوالې جګړې قوي امکان دی چې دغې حملې سره د دغې برید سره په دنیا کې درېیمه نړیواله جګړه هم پیل شي. که بل خوا موږ وګورو نو امریکې او دغه اتحادي ملکونو کوشش کولو چې روس موږ په نړیواله سطح باندې یوازې کو آیسولیټ کړو خو په هغې کې ناکامه شو. نن د روس سره په دنیا کې مشرقي په خاصه توګه په جنوبي مشرقي دنیا کې بلا هېوادونه ولاړ دي او په مثلا شمالي کوریا، چین، ایران، د سعودي عرب د حده پورې سعودي عرب هم د چین د روس سره ولاړ دی او د هغې مرسته کوي. نو په جګړه نن په یوکرین کې روانه ده او د یوکرین د جګړې سره به په را روانو وخت کې په نړۍ باندې څه اثر وي، د نړۍ په سیاست باندې به څه اثر وي، د نړۍ په اقتصاد به څه اثر وي، په پولیټیکل سیستم باندې به څه اثر وي. نو په دې لړ کې زما سره نن زما ملګری همایون کاسي صاحب کوم چې سیاسي شنونکی دی یو ملت پاله قوم پرست ملګری دی نن زما سره هغه موجود دی. نو نورې خبرې به په دې موضوع ستاسو سره هغه کوي چې پر روان وخت کې به د یوکرین د جګړې او د چین او د روس د اوچتېدلو د هغې د طاقت جوړېدلو سره په نړۍ باندې کوم اثر وي او په حته کې زموږ په منطقه کې به څه چینجز وي پر روان وخت کې د دغې جګړې د اختتام سره یا د دغې جګړه چې کومه جاري ده نو د دې سره به چې دی زموږ په حته باندې زموږ په منطقه او زموږ په ریجن باندې او په ټوله دنیا به کوم اثر وي. مننه کاسي صاحب، په خیر علي. مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو کتونکو ټولو ته سلامونه. تاسو ماشاءالله ډېر ښه مجلس وکړي، ډېر ښه ژور نظر مو پر واچوي، ټول تاریخ مو بیان کړي. نو اوس به جاج واخلو چې د دې جنگ ممکنه اثرات څه کېدلی شي پر وطن، پر سیمه. دا جنگ دا وخت په داسې ډیډ لاک پوزیشن کې دی چې نه یو فریق پرمختګ کولی شي نه بل فریق پرمختګ کولی شي. خو تاوان د روس په کېدلی شي، اراده هم نه وي چې نور پر مخ ولاړ شي. ولې کوم چې تاسو یاد کړئ کوم چې هغه روس النسل علاقې وې د دوی هدف هم دا و چې دغه علاقې د ځان برخه وګرځي او کریمیا یې له مخه نیولې وه. نو دا وخت چې دی یوکرین ته ډېر زیات تاوانونه ورسېدل. مطلب په روس کې خو د یوکرین ته د غرب چې دی دا خو منافقت کوي که نه په جنګ کې.
یوکرین خې استعمال کړلو وې جنگولو روس سره، مګر یوکرین سره هغه مرسته په دفاعي توګه ونه کړله کومه چې پکار وه. مثال جدید وسلې تر دا وسه پورې نه دي ورکړي. هغه وسلې چې کوم د روس د ټیکنالوژي توړ دی یا روس ته تاوان رسولی سي یا د یوکرین ښه دفاع کولی سي، هغه وسلې نه دي ورکړي. صرف دفاعي وسلې هم تر هغه حده پورې ورکړي وي چې ډېر هغه زړې پخوانۍ وسلې چې د دوی په کار اوس نه وې، دا نورو ملکو هغه ورکړي. نو دا اوس چې د خبرو روان دي چې د F-16 جهازو خبرې روان دي، اوس F-16 جهازونه چې کومه ټیکنالوژي ده د روس سره چې کوم جهازونه دي جدید، د هغه په مقابله کې F-16 جهازونه یو معنا نه لري په ټیکنالوژیکل لحاظ. نو دا دوی چې دا امداد خبرې کوي، دا پیسو خبرې کوي، دا انکاین دي، دا کیش کم وي، هغه بس دا سیاسي خلکو ته د رشوت په توګه ورکوي، بس دا چې دا حکمرانان دي چې د دوی لپاره جنګیږي. لکه زموږ په وطن کې چې به د جنګ سالارانو تور کولې، دا رنګه کیسه ده. نو دا د دوی طریقه واردات داسې دی. دا رنګ دوی پخوانۍ وسله هم کار کوي او د جدید وسلې لپاره نورې پیسې موبلایز کی، وسایل موبلایز کی او جدید ریسرچ شروع کی، نورې وسلې جوړې کی. دا د امریکا او د یورپ د وخت دا کار روان دی. دوی اوس دا وخت دا جنگ فلال یوکرین په ډیر بد خراب کړی دی، د برېښنا له ستونزو سره مخامخ دی، د ژوند له نور ستونزو سره مخامخ دی. روس ته هغه رنګ تاوان نه دی رسیدلی. روس ګوا مطلب په نقشه سوی نه دی، په روس کې جنگ نه دی روان، جنگ د یوکرین پر مځکه روان دی. روس دا تاوان وړی دی په دا کې چې په دا تیر 5 کالو کې چې څه 2-3 کال کېږي چې دا څه وسله ده درلودله، هغه تقریبا ګارس ولا د سره اوس د خاص شیان پاتې نه دي. ولی د پر دنیا د وسلې سره جنگیدل او دغه کول، نو بیا د پروکسی سره یو قسم پروکسی جنگ دی کنه. نو د دې جنگ مقابله کول چې دی روس چې دی هغه اوس د دې د سره وسلې په ختمېدو دي. او کچيري د چین ملګرتیا نه وای ورسره او هندوستان او ایران شمالي کوریا په خاص توګه په دا کې شمالي کوریا دا او په خاص توګه ایران دا کوم ډرونز چې وکنه دا کامکازي ډرونز دي، کامکازي ډرونز ورته او کامکازي دا ډرونز ډیر او دا ارزانه ټیکنالوژي و. دا کا دوی له روس سره نه وای شریکه کړي، کېدلی چې روس دومره کېدای شي پرمختګ نه وای کړی او کېدای شي تاوانونه ورسېدلی و. نو دا ملکو مرسته ورسره وکړله. عرب ملکو په خوا په تیر جنگ کې د امریکا شملګرتیا کړې وه، د تیلو پیداوار زیات کړی و، د تیلو بیه ارزانه کړې وه. نو هغه ټایم چې د روس تاسو ته معلومه ده د روس تیل چې دی هغه په ډیرو خرچه راوځي، د عرب ملکو تیل چې دی هغه په کمه خرچه راوځي. نو هلته مقابله په مارکیټ کې نشي کولی. خو دا واره په دا جنگ کې ریټونه پورته سول راکښته نه سول. امریکا یوازې پاته خپل تیلو پیداوار درلودي، خو هغه هم سوچ وکړي چې په دا جنگ کې کاروبار کول پکار دي. نو په دې جنگ کې کچا ګټه کړې ده یا عربو کړې ده، لا امریکا ګټه کړې ده. کتیل او ګیس کې دغه ملکو غران سوي دي او لږ ډیره په منځ کې هندستان ګټه کړې ده چې د روس سره تیل راوړل او بیا به دغه کړل. چین ګټه پکې کړې ده، دغه ملکونو ګټه پورته کړه. خو روس هغه رنګ یوازې نو پاته لکه تیر ځل چې په سړه جګړه کې پاتې سو او سوویت یونین او بیا سوویت یونین مات سو. دا وره چې دا وجه ورکړه د ملکونو. دا اوس چې دا نیټو ناسته کړې ده په دې کې چاینا ډیره بده غندلې دی چین چې دا اگر د تاسو مرسته ورسره کوي او تاسو د مرستې د وجه چین چې دی دا جنگ کوي، نو دا د دوی خشم ظاهري دا دغه کوي. فلحال دا وخت حالات داسې دي چې په امریکا کې ټاکنې دا روانې دي سږ کال. دا کال امکانات داسې دي چې د ټرمپ پالیسیانې چې دي هغه د دوی د پاره ډیر سازګار نه دي. نو دوی یره لري دا اوس چې د اخري ناسته کړي و دي په دا ټرمپ پروف نوم ورکړی چې دا د سیجمنې بسرو کو د سی پیسې به د یو پول کې کشیږي چې بیا ټرمپ راسي هم د بیرته ریورس کولای نشي. نو دا د دوی دا یو کوشش دی د یورپ. ولی اصل تریټ خو چې دی خطر دا وخت یورپ ته ور پیش دی کنه، ځان ته په خپل پیش کې جوړې کې امریکای استعمال کړل دوی. خو دا وخت خطر امریکای ته نه دی جوړ، امریکا ډیره لیري پرته ده له روس څخه. دا وخت خطر چې دی یورپ ته دی، د یورپ ملکونو ته دی، که هر رنګ جنگ پر مخ ځي که پراخیږي نو د یورپ ملکونه دغه کیږي. او کچيري د جنگ په نتیجه کې خلک کډوالۍ ته مجبور کیږي، هم باره پر یورپ باندې پریوزي، دا یورپ په ځای ورکوي، دا خلکو ته پناه به ورکوي. مطلب په هر حواله باندې کچيري تجارتي ستونزې جوړې دي که نور مسلې دي
دا ګیس چې د روس لخوا بند شو د دې اثرات هم پر یورپ ولوېدل د ټول یورپ معیشت کښېنستلو نو دا خو هغه اثرات دي چې یورپ چې په تیر 200 کاله کې د سامراجي قبضو په نتیجه کې د افریقا د هندوستان او دغه سیمو زموږ د وطنو چې څه وسایل دوی لوټ کړه او خپل وطنونه په جوړ کړه په خاصه توګه برتانیا او داسې د فرانس رنګ ملکونه دغه معیشت ډیر بد شو کې دا ډیر لایف سټانډرډ ډیر هاي دي د خلکو غ ډیر ژوند ډیر عیاش ژوند کوي برانډز دي خاص کور فرانس خو په دا باره کې ډیر مشهور دی د دنیا فیشن فیسټیوالز ټول هلته کیږي خو دا معیشتونه ډیر بد له خطر سره مخامخ دي یو جرمني چونکه هغه دغه نه درلودل د دنیا څخه څه نه دی راوړي او دوی چې څه جوړ کړي دي په خپل جوړ کړي دي جديده ټکنالوژي مثال نن په ټکنالوژي کې د دوی مقابله څوک نشي کولای کله جازو انجن دي کنور دي نو هغه سفیسټیکیټډ چې کوم ټکنالوژي دا هغه دوی سره سره نو په یورپ کې دا وخت تر ټولو پیاوړی معیشت هم دا وخت یوازې د جرمنیانو غدي او جرمنیان دا وخت ولاړ دي په خپل شو باندې نور تقریبا ګرد خلک ډیر خراب شوی دي فرانس ته په افریقا کې ډیر غواښونه جوړ سو مسلې جوړې سولې حالت د دې جنگ لوجه حالت کنټرول کم سو روس حالت خپل پروکسیز ولې جلې ګوډاګانې ولې جل او هغه لاري په افریقا کې مسلې ورته جوړې کړې نو دا حالات هغه دي چې په افریقا کې بدلون روان دي بیا د چاینا انفلوئنس په افریقا کې خاص توګه د خام مال چې راباسي د انویسټمنټ چې د انفراستراکچر په دا ایریاز کې نو هغه د دوی دغه ګرد اجارهداري ختمي او بیا دلته په داسې سیمه کې چې چاینا لګیا ده له ملکو سره خاص کر د پاکستان رنګ ملکونه چې ګرد عمر د غرب په غیش کې ناس ګوډاګي پاتې شوی دا چاینا خپل تر قرض لاندې د سیراګر کړی دي چې دا وخت چې پاکستان پریشان دی یو خواته غرب دی چې د ډیر سره به د کال ډیر سره به ډالر د کال برآمدات دي هغه ملکو ته کاروبار دی ورسره بل خو 2 ارب ډالر 1.5 ارب ډالر په دا ملکو کې په دا پاکستانیان چې کار کوي لاغه ورازي یعنی دا وخت د 15 ارب ډالر کلنۍ معیشت دی د پاکستان چې دا له غرب سره تړلې دي او بل خو د پاکستان دا وخت په قرض کې چې د 15 ارب ډالر سپورټ قرضه چې دا د چین ده څلويشت خبره کیږي چې 40 ارب خو دوی مني مګر داسې خبري هم کیږي چې دا 15 ارب ډالر نو حالات داسې دی چې دا د دوی د لیورج چې کوم ورتوای کنه په فزیکس کې دا یو چا باندې برلاسې وی کنه لاسې پر پروت نو په پاکستان چې دی دا وخت د دواړو خوا ګیر دی یو خوا د آی ایم اف محتاجی د آی ایم اف د معمولی قدر پیسو ولی کاغذ سرټیفیکټس نسی ورا د کریډټ لاینز نه برابرېږي دغه نه برابرې نور بانکونو دنیا د سر کاروبار نه کوي ولی د یو ملک چې ترڅو پوری آی ایم اف سرټیفیکټ نه ورکړي دغه نه ورکړي دغه ملک سر خلک په باور باندې په لوی کاروبار نه کوي د عرب ملکونه مطلب عربو چې ګرد عمر پاکستان سره مرسته کړې دا وخت عرب هم یو انویسټمنټ نه کوي پاکستان ولی هغه سره اشورنسز نشته چې په پاکستان کې د دوی د انویسټمنټ محفوظ دی او کډوبیږي د پاکستان دا ځای تر رسیدل په دې کې د چین ډیر بدلاس دی او د غرب ډیر لوی قوت مطلب یو ګوډاګي پولیس سټیټ وکنه د پاکستان دا چې دا چاینا په خپل د سیراګر کړی دی چې د چاینا دغه نسی وتلی دا وخت چاینا مجبور دی چاینا ته اړ دی هغه یاري دوستانه خپل پر ځای ده یعنی په خو به د پاکستان په خپل جازو کې کیمرې ولګول سپای کیمرې د غرب د پاره په چاینا خو دا وخت د چاینا لاس دومره پر پورته دی دا اوس دا چې د اپریشن خبره پاکستان وکړه د اخري اپریشن د استحکام چې شي عزم استحکام د عزم استحکام د چاینا تر فشار لاندې دی چین ورته وایي چې تر هغه پوري یو کار نسی کېدلی نسی پک کېدلی سي نه نور برسته در سره کومه او زما پیسې او زما قرضه هم پر وخت راکې کچې ترڅو پوری تا د مات زما و پروجیکټو ته جوړ غواښونه نه ختم کړي لمنځ نه وي دا ډبل گیم لما سره نه سي کولای چې ته به یو خو د امریکا سره ملګرتیا کوي بل خو به لما سره زما سم پیسې وړي او دلته زما د مفاداتو خلاف چینایان بمری دلته زما پروجیکټونه په وچه ولاړ وي او ته چې دی ته دواړي خوا کې دا نشي کېدلی یو خوا به کې دا کګواش د بلوچ جوړ دی زما پروجیکټو ته که د طالبانو په شکل کې جوړ دی که په بل شکل کې جوړ دی دا بل من زوړي نو د دې لپاره دوی دا اپریشن اعلان کړي خو داسې ښکاری لکه یو خو خیر په پښتنو کې دا شعور هم راغلی دی په خپل هم
لدا مستقله د دوی د اپریشنونو جنگونه روان دي کنه پر پښتنو باندې سیمه دي لاغه سم زده کړې د تاریخ څخه نو پښتانه یې ریدلې دي چې پاکستان دا بل اپریشن چې دی په دې کې بیا دوی توانین کی دوی د دوی کورونه وران نه کی نو خبرګون راپور ته دی یو فطری ماحول جوړ دی خو له دې فطری سره چې دا کم مذهبي خلک چې کم برخه کې اخی نه په ډیر رامخته سوي دي دا د انسان په ذهن کې لږ شک او شبهات پیدا کوي چې یاره دا خو د ریاست د اجازه بغیر د کار نه کوي کنه نو د ښکاری لکه چې دغه د چاینا در فشار لاندې دوه اپریشن اعلان کړو خو دلته بیرته دای په خپل هم اپریشن کول نه غواړي کنه یو خو د سره پیسې نسته وسایل نسته دغه نسته بل د امریکای له خوا اجازه نسته ورته نو د دې لپاره بهترینه لار دا ده چې پبلک پریشر ماونټس لکه دا په بنو کې چې د یا بل نو دا هغه حالات چې دا د چین ته وایي چې ورور دا خو ډیره خبره نور خرابېږي ورانه خو ته روانه ده دا د ما خو خپل کوشش وکړي او د مذهبي خلک چې ډیر رامخته سول یو دم او د مخ مورچې ونیولې اعلانونه سو په ماجتانو کې مثال دا ما د لږ په ذهن کې د برای راسه تاسو چې ما ته ویل چې دا پروګرام کوو کنه نو ما دا لږ ذهن بیا اړ خو ارخیزه دغه کوم کنه دوام مرګي بیان کوي پښتانه چې د وابوري او شاید چې تاسو ته دې سره ځکه چې د کرنٹ سچويشن دغه روان دي تاسو خبره کرنٹ سچويشن تر اوسه چې زموږ په خبره باندې زموږ منطقه کې سره روان دي خو زلته کې یو خبره کومه تاسو کوګوري د افغانستان موجوده رژیم د دې لیوریج چې زمونږ په دې صاحبانو باندې ډیر دي فیسبوک ته دا ویډیو اپلوډ کوو نو بده کې د بل نوماله نه بیا اکثر سنسر کوي نو زمونږ په دې خلکو باندې د دې اثر د افغانستان د موجوده نظام ډیر دی او چینل ته کې چرنن سبا پروجیکټونو مغي پیل کړی دي پروژې شروع کړی دي نو تور په غټه پیمانه دي خو بیا هم سنه پروژې دي ځکه چې افغانستان کې دا وخت پروژې ټوله بند دي د نوري نړۍ د نوري دنیا کې چرته لګړي دي کې ګنا چین کوي نو موجوده رژیم سره چین چې خو دغم ساتي کپرس کا زما خپل د زیاده کپرس کا د چین پروژو ته په پاکستان کې دننه غواخ دغه خلک پیښوي د کم د بهانه د لاند د کم په بهانه چینن پاکستان غزنی استحکام اپریشن اعلان کړی دی نو دا چې دغه خلکو باندې خو د افغانستان موجوده رژیم چې دغه لیوریج ساتي دی نه کپرس کا چین یو ډیپلوماسي د افغانستان د موجوده رژیم سره ولې داسې نشي کولای چې کپرس کا زما پروژو باندې دا خلک تاسو دا خلک دغه کوي زما پروژو ته خطر پیښي نو تاسو په دې باندې خپل لیوریج استعمال کړئ زما پروژې مو پناه کوي زما په نظر باندې خو دا پروژې چې چین په تیر نږدې لند وخت کې چې کوم نه پناه شوي انجینران نو زما خپل نظر ته نه دی چې په دې کې دا خلک شاملي خامخا څنګه زما ته خپل پاکستان د اسټابلیشمنت یا خپل لغښکاری شاید چې د چین نه حاصلول غواړي ځکه چې ډبل گیمونه خو دې زده دي دغه خبره زم کوم کنه یو بالکل راځي دا خبره دغه خبره زه کوم زه دغه خبره کوم چې طالب ل چین سره کدل توران دی نو خو لازمی خبره ده بیا به د امریکا ګوره د چاینا دا وخت ک سیپیک ته رکاوټ دی یا څوک نه غواړي چې سیپیک یا د چاینا کارونه پر مخ ولاړ شي هغه په داسې سیمه کې هندستان دی قوت چې هغه نه غواړي او ګلوبلی چې دی هغه امریکا دا او یورپ د نیټو ملګری چې دا نه غواړي طالبان دا وخت دا 2. او چې دی کنده چې اوس دا رژیم راغلی دی په افغانستان کې د حکومت جوړ شو کنه دا چې دی د امریکای راوستلو د معاهده په نتیجه کې راوستلو پاغه کې دا کولونه ورسره واخصل پاغه معاهده کې چې یعنی د هندستان سره به تاسو دا واره د تیر ځل په شان ورانی نه کوي هغه زموږ اتحادیه دی الته په اشارو کې دا خبرې ستا او د نور د ګلوبل جهاد چې کوم دی د ترګر تنظیمونه چې دی دغه مرسته به تاسو نه کوي د دې ځای بای چې دا نه وسی پدې کې کته سپام کړی د طالبانو د راتګ لمخه داعش ډیر زوره ورو د داعش تنظیم خو طالبانو د راتګ پس دا تنظیم ډیر بد خراب شوی دی کمزور شوی دی په دغه کې کنه نو دا چې دی دا خو طالبانو په خپل انټرست پکې دوی ته غواړي د داعش د دوی دیوبندي فکر ته نو ځکه دوی دا وਹੀ خو دا اوس په پاکستان کې څه روان دي دا که استاسو خبره ده د طالبانو باندې کلیورج هغه لري خو بیرته امریکا هم لري کنه یعنی صرف د روس خبره د چین خبره خو نه ده چې چین الته یو دوه منسوبې کوي یا بل څه کوي په خپل په افغانستان کې پر چینایانو باندې بریدونه سوي د چینایانو پر منسوبو باندې ستونزې روانې دي
په افغانستان کې د اشرف غنی د کرزي په وخت کې شوی معاهدې دي تر اوسه پورې یو کار مخ ته نه دی پرتللی. د میساینک پر کار باندې د چین د خوا هیڅ نه دی روان. هغه وجه دا ده چې دا طالبان هم خپلواک نه دي، اختیار نه لري. نو دا که ماته د معلومیږي که دا فکس نه وي، دا ځینې خلک دا خدشه کوي او دا په سیاست کې یوه خبره هم باید چې له امکانه نه وایستل شي چې دا په خپله د دوی د دوو رژیم، د پاکستان رژیم، د افغانستان رژیم، د دوی ترمنځ دا فکس لوبه نه وي چې یاره د چاینا هلته امریکا هم نشو خوابدي کولی، د هغه به هم خوشحاله ساتو، دلته به چاینا هم انګیج ساتو، لږ به دغه ورسره کوو. نو داسې ښکاري لکه چې ماته دا وخت پر بیک باندې دي کمپاله ملتپاله قوتونه پر بیک باندې دي، پر فرنٹ باندې ملایان راغلي دي، د دې تحریک مشري کوي چې موږ د جنگ خلاف یو. الانګه په فطري توګه به د مخ په صف کې هغه او د شاته به دا وکنه. نو دا وخت دا صف دوی نیولې دي، خاص کر په بنو کې کته سپام کړی وي. نو دا خبرې ستا امکانات داسې دي چې دا فکس هم وي، دا کېدلی شي پاکستان چین مخامخ خوابدي کولی هم نشي. هلته د خپله مجبوریتي حالات داسې جوړ کړي، حالات جوړ هم دي، اسې قدرتي طور هم د خلکو سنټیمنټس د جنگ په حق کې نه دي او دا فطري خبره ده. نه پښتون کمپاله دا وخت جنگ غواړي، نه مذهبپالې غواړي، نه بل غواړي. پښتانه دا وخت له جنګه تنګ دي. هغه که د پی ټی آی کارکنان دي، هغه که د مسلم لیگ کارکنان دي پښتانه، که د پیپلز پارټي، یعنی که د مین سټریم پارټیانو هم دي، هغه د جنگ خبره چې راسي په پښتونخوا وطن د جنگ خبره کراسي، بیا د اسد قیصر خبره، د محمود خان اڅکزي خبره، د ایمل ولی خبره، د منظور پښتون خبره، د محسن داوړ خبره، د افراسیاب دا ګردو خبره یو سي، ایون د مولانا خبره هم ورسره دغه سي. نو دې د لږ کتل پکار دی چې دا د سیاسانه نه دی. مال مخه ویلي و یو ځل چې دا ځل د اپریشن کول د ریاست لپاره د اسانه نه دی. د دوی سر نه دا وخت سیاسي ګوندونه ملګری دي لکه د پخوا په شان دي چې تیر اپریشن ته باقاعده په پارلیمان کې دغه ورکړه، ضرب اعظم منظوري ورکړه منظوري ورکړې و، پولیټیکل پارټیانی پولیټیکل قوتونو حمایت کړی وو. ان پی خبره جلسه کې دا ویلي چې موږ د دې اپریشن حمایت کو. دا ځل ټوله مخالف دي، یو ولسه مخالف دي، دوا. نو دا وخت ریاست او ریاست هم په کمزوره پوزیشن کې دی، نه ریاست سره وسایل ستا، نه ډالر ستا، نه بل څه ستا. نو جنگ کول خدای اسانه کار نه دی چې یو غټ جنگ چېړې او نوې جنگ چېړې او بیا جنگ کوي. نو پاکستان ته دا وخت پاکستان کمزوره حالت کې دی او دا کمزوره حالت کې چین کوشش کوي چې د لیورج پر زیاتی. امریکا بیا دغه لاري د آی ایم ایف او د دې ادارو ورلد بانک او د دې ادارو لاري هغه کوشش کوي چې د لیورج پر زیات وي. نو په فطري توګه خو پاکستان تل هلته پاتې شوی دی او د پاکستان اصلي ماته ستول چې معاشي مفادات د چین په مقابله کې د پاکستان معاشي مفادات له امریکا او مغرب سره تړلي دي. دوی ته دا وخت لوی چیلنج دی چې دوی چې د ملک څخه برآمدات دي هغه ټول هغه خواته روان دي او هغه هلته سبسيډي ورکړي ده. کاغه سبسيډي نه ځنه واخلي امریکا او یورپ د دې پورته کې د پاکستان د سبسيډي واخلي، د پاکستان پروډکټ بیا دغه $1.5 ډالر چې دا براسي $12 ډالر ته ودرېږي. دا دومره غټ مطلب چې نور هیڅ نه وکي، نور هیڅ وکي، خالي هغه سبسيډي ځین واخلي چې کومه دته هغه جی اس پی پلس کچي شي او دغه پوزیشن دغه حیثیت ورکړي دي چې دا حیثیت ځین واخلي. د مثلا نه د بنگال مقابله کولی شي په ګارمنټس کې اوس، نه د سریلانکا مقابله کولی شي او نه د هندستان مقابله کولی شي. اوس غو د نوري تایوان وغیرہ او د ملکو هم په دغه فیلډ کې انډستریانی لګولې دي. نو دا غو مقابله بیا د چین مقابله اوس دلته یو خبره کوم. تاسو ټول تاریخ معلوم دی چې پاکستان همیشه د مغربي هیوادونو نږدې ملګری پاتې شوی، اتحادي پاتې شوی. کته دی ورته وای منګه اتحادي دی، هغه وای منګه اتحادي راهو متوري او پراکسي دی د مغربي او اتحادي مغربي طاقتونو. یوکرین جګړه زما خپل نظر دی، د یوکرین جګړه پر روان وخت کې کفرس کا روس نن چې د یوکرین تاسو چې ما په ویډیو په وړاندې سر کې یاد کړی چې روس غواړي چې هغه علاقې بیرته واخلي کومې چې په تاریخي توګه د هغې برخه ده او دغه علاقې د یوکرین تر ټولو زرعي علاقې دي او په دغه علاقو کې د یوکرین چې کومه کویله ده، کوم چې منرلز دي، نو په دغه علاقو کې دي. د دنیا تر ټولو نه مالدار علاقه دغه علاقې حسابېږي په منرل په دغه سره په حساب سره. نو روس غواړي چې دغه علاقې ټولې تر خپل کنټرول د لاندې راولي. اوس که کال لکه دوه دی په دای کې به لګي روس که پروګرس یا نن کوي یا نه کوي، شاید ځکه هغه په تیزی سره پروګرس نه کوي، شاید چې هغې د کیجبلیټیز نه کم زیات نقصان نه یریږي، خو په هر شکل په هر صورت چې
روس په شانزي روس په دغه علاقې په خپل کې شاملوي که چېرې پرس که روس د علاقې شامل کړي نو یوکرين به دغه سره شاید د یوکرين موجود ختم هم شي دی سره ځکه چې د یوکرين بعضي علاقې داسې دي چې پولند نه چې شامل شي دي نه هنګري نه شامل شي نه خلک په لازمي پولندیان او هنګري والا دا به لازمي دغه علاقې بیرته په داسې صورت کې نو دا زما په نظر باندې د غربي هیوادونو او د نیټو شکست وي سټریټیجیک شکست په ویری دي لکه څنګه چې روس ته په افغانستان کې سټریټیجیک شکست شو نړۍ سره چې په مشرقي یورپ کې مغې ته سټریټیجیک شکست شو په مشرقي یورپ کې چې کوم هیوادونو هغه ردی لاسو وتل نو دغه سیمه د غربي او کوم په اتحاد کې چې پاکستان پروت دی نه که پرس که په یوکرين کې دغه شی سینریو را مانسته شو نو پاکستان په سره ستاسو په نظر باندې ډیکلاین نشي دلته پاکستان سره به یو لار پاتې نشي صرف چې دوره په کمزوري ځکه چې پاکستان خو چلیږي ردی خلکو په دغه باندې په مرستو باندې کپرس کدي الډي ډیکلاین شونه پاکستان بور سره دلته چې دنه ډیکلاین شي نو آیا دی به بیا وکړي شي چې بلوچ پښتانه او د خلک چې خپل کنټرول لاندې وساتي بیا به د سینریو کې به د حالاتو کې آیا دی په افغانستان دغه شان یو خپل یو ډیپ سټیټ او بیا وګرځي یا به دی کې دوره قوت دي سره به دوره پیسې چې خپل سرحدونه د سیمې په کنټرول کې دغه خبره ده کنه د پاکستان چې دا وخت په پاکستان کې نه فوج د دې جوګه دي چې حکومت وکړي دا تاریخ کې اول ځل دی په تاریخ کې اول ځل دا حالات راغلي دي چې نه فوج د دې جوګه دي چې پر دې ملک حکومت وکړي نه سیاسي ګوندونه دې ته تیار دي چې نه د دې جوګه دي او نه تیار دي چې موږ دا چو یعنی دا وخت تاسو پام کړئ پر مرکزی حکومت به د خلکو سره جنگ اتحادونه به جوړېدل اکثریتي ګوند به سایډ تک شین ول اقلیتي ګوندونو به خپل راولار سو اتحاد به جوړ کې حکومت دا وخت حالات دې ځای ته راغلي دي چې مسلم لیگ په دکه په زور ورستلې دي د پنجاب د حکومت په لالچ باندې ورستلې دي چې ته به دا حکومت کوي پیپلز پارټي ووټ ورکړو په حکومت کې دوی کښېنول خو حکومت برخه نه جوړیږي د مرکزی حکومت او هغه صرف په دې لالچ باندې ووټ ورکړو چې یار زما صوبایي حکومت دی انټیکټ زما به صوبایي حکومت کار ملره نور ته پوسې کومي حکومت دی په پاکستان کې دا وخت ځینې خلک وایي چې یار ایمرجنسي و دا مارشاله خبره دا ده چې فوج انډایرکټ دا وخت دومره بدنامه دی چې دای مخ نه دی راغلی دی دومره بدنامه دی په پاکستان کې دا وخت د یو سیاسي ګوند پولیټیکل کارکونان چې دي دا د فوج په ملاتړ کې نشته ایون د مسلم لیگ هم نه دي چې په حکومت کې ناست دي د پی ټی آی غچ د دوی اساسي وی چې پر موږ به د غداري الزامونه لګول تورونه به لګول هغه د دوی سره قران دي یعنی دا وخت فوج ډیر په خراب پوزیشن کې دی په دې حواله او کچيري د حکومت کوي کدی وای چې ارزه حکومت په خپل ډایرکټ پلاس کې اخمه دا پولیټیکل کرایسس نه ختميږي د عمران خان دی د عدالتونو د ما سر لار نه وړي ادا دی یغه نو لازمی خبره ده دای بچ کوي دای به چې مخ رالي د نور دای بدنامي ته مخ کیږي او د سر وسایل ستانه ور سره څوک وسایل ورکی څوک بمرست ور سره کوي تا د یورپ خبره وکړه د دې دواړه خدي ګوره په یوې حساب کې نیټو ګټه وکړه په یوې حساب کې تاوان ټیک سو په یوکرين کې نیټو هغه هدف نه کوي تر سره چې دوی ولیار روس د افغانستان په شانتي روس شکیل کو ولی روس دلته خپل دارنګ صرف ترغه ډالر هغه ایریازه پوری خپل فوجونه نه نستلې دي چې چیرې روسیان روسي یعنی الته اولس د روس سره دی ملګری دی الریډي یعنی هغه داسې بالکل فکری تور هغه د روسان ځانته وای یا روسان ځانته وای یوکرینین وای نه ځانته هغه بغاوت کړی او هغه نیم خود مختاری ماخسته او پر دغه بنیاد چې موږ روسیان موږ تاسو نو روس دا غلطي دا وخت نه کوي چې د یوکرين وسیمو ته ورننه نسی قصدن نور وزیا خبر دی چې آلته بیا ازما تاوان زیات دی هغه زما هدف کوم سیمه په کوم سیمو کې چې یوکرینی نسل خلک ته یا پولندیان دي یا هنګری دغه دي هغه دنی پر دریاب ناخوا او الته د میزایلونه غاروي دغه شیان غاروي تاوان ورسوي خو الته د فزیکلی نه دي فزیکلی د دلته موجوده دي چې کوم علاقې روسیان کې اوسي په تاریخي توګه خو نیټو ګټه څه وکړه نیټو دا ګټه وکړه چې د یوکرين اول د کریمیا جنگ او د دابل جنگ په یورپ کې چې کوم روس ته د نور ملکونه ورنږدې وو په شمال کې د شمال مغرب چې کوم دی د روسغه په دا کې دا ملکونه وس رااله دغه ته برخه سول د نیټو برخه سول لیټوانیا او دغه هیوادونه فینلند او سویډن بیا پلا فینلند سویډن او دغه هیوادونه په دې کې ډېر ستر دفاعي قوتونه هم یو دوه درې ملکونه ش دفاعي قوتونه دي مثال هغه وراله د برخه سو
ولی هغه نون الاینډ پاتې شوي وو، هغه خپل دفاع د دواړو خوا څخه خپل کوله، خپل په دفاع یې ښه خرچه کړ او نیوټرل، نو خپل دفاع پیاوړې کړې وه. هغه هم راغلی اوس د نیټو برخه شو. نو داسې نه دی چې روس په دا جنګ کې مکمله ګټه وړې ده یا غرب تاوان وړی دی. د دې دوه اړخه دي. پر یو محاذ باندې یو چې دی نه دی ناکامه شوی، روس هم خپل هدف ته تر اوسه نه دی رسېدلی. روس دا جنگ چې نه و کړی، د روس پوزیشن زیاته مضبوطه و، د روس یره وه په ډیرو ملکو کې، په همسایګانو کې هغه یره ختمه شوله. ځینې ملکونه د ده په خاص ګاونډ کې د ولاړه د باقاعده اوس برخه شو د دې جنگ د پیلېدو بعده. ولی هغه دا محسوسه کړه چې یاره دا د روس ارادې سمې نه معلومېږي، چې دا بیرته د سوویت یونین والا خبرې کوي. هغه فکر لري چې موږ بیرته دا ګر د وطن د مطلب سوویت یونین به جوړو. دغه د پوټین چې کوم خبرې دي کنه، دا دوی ته خوند نه ورکوي، دا بیریږي. دا یره چې دا الته هغه بلاک ته خلک ورځي، د نیټو بلاک. نیټو امریکا چې د همیشه دغه یری څخه د ګټه اخیستې. نو اوس دا حالات دا رنګ دي چې فلحاله موږ دا نسو ویلي چې غرب باقاعده تاوان، ها یورپ تاوان وړی دی، البته امریکا تاوان نه دی وړی. امریکا ګټه کړې ده، معاشي توګه هم ګټه کړې ده. امریکا چې څنګه واړه ملکونه پوخا استعمال کړي، نن دغه شان یورپ استعمالوي. یورپ ټول سیاستدانان په بریسل کې پټ سیاستدانانو باندې دی کنټرول. سټالټنبرګ چې کوم د نیټو سیکریټری جنرال دا خدای رسي آی کاس دغه خبره ده چې امریکا ګټه کړې ده. امریکا نیټو یره په ملکو کې زیاته شوې ده. یعنی دا وخت دوه ځای امریکا پر دوه محاذ باندې یره خورولې ده کنه. د پدې کې د چین او د روس په خپل غلطیان هم دي کنه. اوس چین چې دی، چین په خپل په گاوند کې سمندر کې تر فلیپین پورې مسلې جوړ کړي دي، ستونزې جوړ کړي چې دا ټول سمندر زما دی او پر دې به کاروبار. اوس کدی چاینا سټپ بای سټپ تللی وای چې یوازې د تایوان خبره یې کړې وای، کېدلی شي دومره دغه نه وای، مسله نه وای جوړه شوې. مګر که دا وخت جاپان ته تھریټ جوړیږي، که دا وخت کوریا ته تھریټ جوړیږي، که دا وخت فلیپینز ته او دا ملکو ته تھریټ جوړیږي، نو بیا چې دی په دا صورت کې دا خلک دا ملکونه چې یریږي دا به د غربي اتحاد برخه جوړیږي. دا به باقاعده په دفاعي توګه برخه ورکوي و امریکا و دې ته. د امریکې قوت خو زیاتیږي، مطلب لمخه که د دې سمندر پټرولینګ امریکا یوازې کولو، دا وخت په دې پټرولینګ کې د دسه په دا سمندر په پټرولینګ کې انډیا مرسته کوي، استرالیا مرسته ورسره کوي، جاپان او د نور ملکونه ټول مرسته ورسره. دې ځای کې تاسو د کواد خبره کوي. کواد چې کوم تنظیم دی، کواد چې د زما په نظر باندې د یوکرين د جګړې سره کوادوم چې د خپل حیثیت بایللې دی. او نیټو تاریخ دا دی چې نیټو مطلب د نارث اټلانټیک ټریټي ارګنایزیشن کوم چې د یورپ د ملکونو د دفاع لپاره اصل کې دا چې یو دفاعي فوج چې د دې ملکونو خپل دفاع وکاو. د دې آرټیکل 5 ته کوم وګورو نو په آرټیکل 5 کې لیکي چې زمونږ منبر هیواد کله زمونږ په منبر هیواد باندې چا برید وکړو، تجاوز وکړو، نو موږ په ټول په شریک دی دفاع کوو. نو دې مطلب دا چې دا دفاعي بلاک دی، د خپل دفاع لپاره جوړ شوی. اګریسیو دغه لپاره پالیسور لپاره نو جوړ شوی چې موږ په بل ملک حمله کوو، بلکې دی په خپل دفاع کې جوړ کړو. اوس دا عزایم داسې یورپ په دغه نیت جوړ کړی، خو امریکا د امریکا استعمال کول لومړی په افغانستان کې استعمال کو. لومړی امریکا په افغانستان کې استعمال کو. اوس د امریکا په تیر هفته کې چې کوم اجلاس په امریکا کې د نیټو، نو هغه ته جاپان او ساوث کوریا دایم راغوښتلیو. نو د دې مطلب دا چې نیټو چې د یورپ د دفاع لپاره جوړ شوی هغه منځنۍ مشرقي جنوبي دنیا ته وغځاو د جاپان پورې، او هغه پکې هم شامل کو. استرالیا، نیوزیلند خو الریډي چې سیټلر وایټ کلونایزر دي، نه خو الریډي د یورپین خلک ته د دې ځنه تل خلک تلته باد شوی دي، نه خو الریډي د په اتحاد کې فکری تور. نو دی کوشش هم دا کوي چې په پیسفیک کې دا هیوادونه په خپل اتحاد کې بنیټو کې شامل کړي او د چین په خلاف باندې دغه محاذ او دغه د چاینا او رشیا او د امریکای په پالیسي کې فرق دی. ګوره امریکا چې امریکا د خوبي لري چې هغه اتحادونه جوړي، هغه همیش کار کړی دی د اتحادو لاري تقسیم کړي دي، کار تقسیم کړي دي، ذمہواریان تقسیم کړي دي، که فاینانشل ذمہواری ده، که نوري ذمہواریان دي، دا تقسیم کړي دي. پر ځان یوازې بار نه دی، او چې چیرې ځان ته یوازې بار اخستې دي، الته بیا
هغه نتایج هم نه دي ورکړي چې کوم نتایج د ورکولای شو. لکه په افغانستان کې دا ټول لیډ یوازې واخیستو کنه. د دې په مقابل کې د روس مسله ده چې روس د اتحادونو جوړولو پر ځای خپل اتحادیانو ته یو ریسپیکټفول حیثیت ورکولو پر ځای هغه وایي چې تاسو زما ماته ته او زیر تسلط ووسئ. یعنی سوویت یونین په سترګه ورته ګوري کنه. اوس دا کمزوري هیوادونه چې دي هغه خو له روس سره دغه نه کوي، ورانی نه جوړوي یاره ټیک دی بس ستاسو مفاداتو خلاف نه. مګر د یوکرین په شانتي چې کوم ویسټ پر پوله پراته ملکونه دي هغه دا ملکونه چې دي هغه دا فکر نه کوي. هغه نه زه دا ستاسو تسلط نه من. او د جرمني مثال واخه چې کوم مشرقي جرمني و او مغربي جرمني و. مغربي جرمني باوجود د دې چې پر یورپ سره جنگیدلو مګر دوی مغربي جرمني راپورته کړو، دوی د ځان سیال کړو، دوی پر موقع ورکړه دا ټولو او د قوت جوړ کړي چې مشرقي جرمني د غربت خلک مړېدل او هغه مجبور شو چې یار د سوویت یونین په ختمېدو باندې چې یار موږ د بیرته په دې غډیږو کنه، بیرته ریونایټ شو جرمني. نو د روس پالیسی چې دا د روس پالیسی په د جرمني کې دا ډیره ناکامه پالیسی و چې ته یو قوم دارنګ جبري لکه د پاکستان پنجابي چې دا کوم روایت د پښتنو سره کوي د روس دغه سی روایت ولا جرمني او دغه ستونزه د چاینا و چین دا وخت چلو دا نور وړو ملکو سره خدای ورانه باید چې ورانه دا وخت د پګاوند کې هندستان دی دای له هندستان سره په شمال باندې وس مثال دا وخت هندستان دته پکارو از اتحادی پکارو یا ک اتحادی نه وای از نیوټرل سټیټ پکارو چې کم از کم د هندستان د په مقابل د او د امریکای په جنگ کې نیوټرل پاتې سو. چاینا په خپل لګیا دی نن دلته مسله پر پوله باندې نن هلته مسله کله پر ګلوان باندې مسله کله دلته مسله کله میزایلونه وراوړي پر پوله باندې ورته شي. انډیا یې ودې ته مجبور کړی دی چې هغه په خپل ویسټرن بلاک کې ولاړ شي د یری پناه واخلي یعنی د خپل یری څخه الته پناه واخلي. دا وخت هندستان نو دای په خپل دلته د چین چې دا کوم د ډیکټیټرشپ مسلې دا وي او د جمهوریت او د ډیکټیټرشپ فرق دا وی جمهوریت کې یو ډایلاګ یو خبره وي په ډیکټیټرشپ کې یو فکس دی مطلب دا د نورث کوریا والا کس دی دا مطلب د لپاره په د عمل کې بل څوک ارزښت لري دا مشوره ارزښت لري یا شی لري بده وای ځکه کلی ما دا اول دا خبره صحیح ده دغه سي د چاینا دا کوم چې دا ناس دی دا پریزیدنت دی دا وای چې زه ما بس د ازما خبره ده مخالف ژغ چې راپورته شو تاسو کوم کړی لمیټینګ یې پورته کړو یو غایب کړو خلک خوانه صدر روسیا روس چې د په ملک کې څنګه مخالف ژغ د خلاف ورته سوی دي هغه خلکو تیزار ور کړی دي هغه وجلی دي او خپل مخالفین ټول لمنځه وړي دي په بند کې اچولي د دا ډیکټیټرشپ مسله دا چې په دې کې ډایلاګ ته گنجائش نشته په دې کې نېشنل انټرست چې دی دا فرد وای زه په پوهیږم زه ته کوم دغه مسله ده د پاکستان چې غلط فیصله کړی دي پولیټیکلی غلط تللی دي همیشه هغه وخت کې تللی دي چې په دې کې ډیکټیټرشپ هغه کله ایوب خان دور دی هغه کله بیا د جنرال ضیاء دور دی هغه کله بیا د مشرف دور دی یعنی کوس دا پروکسی دور دی چې مثال پروکسی حکومتونه کې شنولې دي په اصل کې واک د فوج دی په دغه وختو کې دوی غلط فیصله کوي چې کله ستا جمهوریت حکومت ناس دي جمهوریت خلک ناس دي هغه هر خواته ګوري هر اړخیزه جاج اخلي د شی نو دا مسله ده زما دا خیال دی چې دا پدې کې د دوی خپل غلطیان نشته او دا وخت جنگ چې دی تر اوسه پوری فیصله نه ده سوي دا وخت بل محاذ خلاصيږي چاینا لګیا دی په تایوان او په دې سمندر کې د فلیپین سره محاذ خلاصي او پر دې باندې د نوي اتحادو خبري روانې دي که هندستان ځان ته خطر محسوس کړي هندستان هم دا جنگ ته ورګډيږي ولی هندستان سره د پولو شخړه چاینا غنه د حل سوي دا وخت دغه خبر امریکا راپورته کړي ده د چاینا د تبت خبره راپورته کړې ده د باقاعده دا اوس کته سولدلی په 2 ورځو کې ډیره د خبره راپورته شوی دا اصل کې د کاونټر کولو د پاره چې هلته چاینا ته وایي چې هلته دغه مکو کړي زه دلته مسلې درته جوړوم دا لګیا دي بالکل دا لګیا دي بس شوبې بلی د پشي او د مشک ولا لو روانه ده ډیره مننه د وخت راکولو کاسي ډیره مننه د کتونکو او د اوریدونکو زمونږ را سلسله به دوام لري منګ با خپل بیس او دا پودکاسټ منګ جاری ساتو ان شاء الله پر روان وختونو کې ډیره مننه د خدای پامان